سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. دا وظیفه د هغو وروڼو خویندو دپاره ده کوم چې بالکل نا امیده شوي وي، حاجت یې نه پوره کیږي، ضرورت یې نه برابریږي. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره تمام حاجتونه پوره کی، تمام مرادونه به الله رب ذوالجلال برابر کی، تمام ضرورتونه به الله رب ذوالجلال د خپل در برابر کی. دا وظیفه به تاسو په سجده کې کوئ، مونځ والا سجده کې نه، بلکې تاسو به د دې دپاره ځان له سجده کوئ. یو سجده به کوئ، په هغې کې به تاسو دا وظیفه وایئ. او د سجدې په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې په سجده کې بنده الله رب ذوالجلال ته ډېر زیات نږدې وي، گویا د بنده سر د الله رب ذوالجلال په قدمونو کې وي. دا عمل به تاسو په دې طریقې سره کوئ چې سجدې له ولاړ شئ او په سجده کې به 100 بار دا کلمات وایئ: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. 100 پیرې به دا تاسو په سجده کې وایئ. چې کله 100 پیرې برابر شي، سر به راوچت کې او د دعا نه مخکې به درود شریف ووایئ. د درود شریف نه بعد به خپله دعاګانې وکړئ. دعاګانې به د الله رب ذوالجلال نه وغواړئ، او چې کله دعا ختموئ د هغې نه بعد به بیا یو پیره درود شریف ووایئ. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې په برکت سره ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مرادونه به پوره کړي او ضرورتونه به الله رب ذوالجلال برابر کړي، سر ته به ورسوي.